جنرال دوستم تازه څرګندونې ملا محمد یعقوب مجاهد ته د افغانستان د راتلونکي په اړه مهم پیغام ورکړ. د افغانستان د پخواني جهادي او سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم په تازه څرګندونو کې د هیواد پر اوسني وضعیت، ملي یووالي او سیاسي تفاهم ټینګار شوی. نوموړي ویلي افغانستان نور د اختلافاتو او اوږدو شخړو تاوان نه لري، بلکې اوس د ټولو افغانانو ګډ کار او تفاهم ته اړتیا لري. په سلامونو مبارکلای کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جنرال دوستم په خپلو خبرو کې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ته په اشارې سره ویلي هغه څوک چې د هیواد د ثبات، امنیت او پرمختګ لپاره کار کوي باید د ملت د یووالي لپاره عملی ګامونه واخلي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان راتلونکی یوازې هغه مهال روښانه کېدای شي کله چې ټول لوري د ملي ګټو پر مشوره سره راټول شي. نوموړي ټینګار کړی د جګړو او سیاسي تقابل پر ځای باید د تفاهم، عدالت او متقابل درناوي لاره خپله شي. د هغه په وینا افغان ولس له کلونو ناخواله وروسته د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ غوښتونکی دی. سیاسي شنونکي باور لري چې د بېلابېلو افغان مشرانو له لوري د ملي یووالي او تفاهم غږونه کولی شي د هیواد د راتلونکي لپاره نوې هیلې راژوندۍ کړي او د دوامداره ثبات لپاره زمینه برابره شي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره د سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.